هل لك سر عند الله بينك؟ السلام علیکم. امید ده صحتمند اوسئ. دا کوینز دي د هغه باکسونه چې موږ ته راغلي دي او ان شاء الله دا اوس بانک کې اچو. بیا به خیر د قمر اکاونټ کې لګو. موږ ګورو تقریبا 9 نه تر 10 کیلو پورې دي. ګورو چې دا به څو یورو کېږي. دا هغه کوینز دي کوم چې د ډونیشن باکسونه موږ ته راغلي دي. یو منټ چې بیرته باندې بند شو. نو ان شاء الله تاسو کولی شئ که غواړئ یو باکس خپل کور کې کېدی یا خپل دکان کې کېدی نو موږ سره تماس ونیسئ او دا باکسونه انشاءالله خپل دکانو کې دی چې کوم پیسې ټولېږي نو همداسې کولی شئ ډایرکټ افغانستان ته ولېږئ یا خپل اکاونټ کې واچوئ تر څو پورې د افغانستان مظلوم ملت ته یو فایده ورسېږي. جزاک الله خیر. لاندې هم دي انشاءالله ټول اچو ګورو څومره کېږي. تاسو بیا د حوال درکړئ. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب. الحمدلله تقریبا 10 کیلو هغه وړوکي پیسې چې کوینز نو د 1000 یورو نه زیات شوي دي. په دې 1000 یورو باندې شی کېږي تقریبا 10 فامیل ته ټول ژمي کمک کېدلی شي، د یتیمانو کفالت کېدلی شي، په یتیمخانه کې مصرف کېدلی شي، خلکو تجارتونه جوړېدلی شي. نو ماشاءالله دا هغه دي چې خلکو یو دوه افغانۍ اچولي دي او دنه 1000 یورو جوړ شوي دي. په هغوی باندې کوم تاثیر نه راوړي لیکن په افغانستان کې فامیلو باندې تاثیر راوړي. نو که تاسو غواړئ یو باکس خپل دکان کې دی، کور کې کېدی نو دې نمبر تماس ونیسئ نو انشاءالله موږ تاسو باکس ولیږو. او که غواړئ چې آنلاین پیسې ورکړئ هره میاشت نو دا لاندې اډرس ته دی انشاءالله لاندې پیسې ورکړئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه عمل الله سبحانه ډېر زیات خوښوي کوم چې دوامداره وي که وړوکی هم وي. که ته روزانه یو یورو یا $1 الله دپاره اچوې د الله رضا دپاره هغه الله ته ډېر محبوب دی نسبت دې نه چې یو عمل ته وکړي بیا دنه هېر شي. امید لرم تاسو دا باکسونه خپل ځان ته نږدې کړئ تر څو پورې داسې افغانستان دغه خیر ورسېږي. بارک الله فیکم. أكثر شدة